بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه ابو داود. علي بن ابي طالب رضی الله عنه فرمایي چې ما اوریدلی د نبی صلی الله علیه وسلم نه یقول چې فرمایلی لا تغالوا تاسو زیاتواله مکوئ فی الکفن په کفن کې غلو مکوئ په کفن کې چې قیمتي کفن تاسو د مړي د پاره والی فإنه يسلب سريعا ځکه چې دا غسل کېدلی شي دنه په جلتۍ سره په قبر کې دا ډېر زر زړیږي او زر ته غسل کېږي نو په دې کې اضاعت المال لمال په دې کې ځای کېږي. رواه ابو داود. دا حدیث ابو داود نقل کړی. دی حدیث باندې بعض علماء کلام کړی دی لکه دلته دی عبد الله الفوزان په منهۃ العلام کې په دې باندې په دوه طریقو کلام کړی دی. یو دا چې په دې کې عمرو ابن هاشم دی امام بخاری ویلي فيه نظر پای کې نظر دی امام مسلم ویلي ضعیف الحدیث. دویم دا چې په دې کې انقطاع ده ځکه چې په دې کې امام شعبی چې داغه سما د علي بن ابي طالب رضی الله عنه ثابت نه ده. خو نور محدثینو دې جواب کړی دی چې عمرو ابن هاشم ټیک د پدی باندې امام بخاری کلام کړی دی امام مسلم په کلام کړی ابن حبان په کلام کړی دی لیکن امام احمد ولی دا صدوق راوی دی او دارنګ نور محدثینو د توثیق کړی دی لہذا عمرو ابن هاشم مختلف فيه راوی دی کم سے کم حالات دا غدار چې دا صدوق حسن الحدیث ته فی المتابعات والشواهد په متابعات کې په شواهد کې دا صدوق حسن الحدیث راوی دی. او هر چې د انقطاع خبر ده چې علي بن ابي طالب ددنه امام شعبی سمانه ده کړي نو دغه جوابدار چې امام ابو حاتم الرازی امام حاکم امام ابن القطان او امام منذری ای ټول ویلي دي چې دغه سما ثابت ده علي بن ابي طالب رضی الله عنه نه. درګ امام الله په جامع التحصیل کې ویلي دي چې د سما د علي بن ابي طالب نه ثابت ده ومن علم حجه علی من لم يعلم. کبیر فرض دا روایت کمزور هم شي خو په اعتبار د شواهد سره صحیح ګرځي. دغه شواهد یو داري حدیث عائشه رضی الله عنها کې راغلي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه وخت زنکدن کې کله وفات کړه دغه مخ کې هغه خپل کپڑے ته وکتل چې هغه باندې ونه سلګو زړ غون ترنګ په لګیدل او نو ویل اغسلوا ثوبي هذا زما دا کپڑے وینځي وزید علیه ثوبین دی وسره دو کپڑے نور یو ځای کوي فکفنونی فیهما نو ما پای کې کفن کوي نو ما وتل چې ان هذا خلق دا خو زړی دي دا کپڑے نو ورتل ان الحي احق بالجديد من الميت ژوندې سره چې کوم دی هغه ډېر حقدار دی په نو جامو باندې د مړی نه او انما هو للمهله دا جامې چې کوم دی دا کفن دا خود وینو زو د پاره دی معنی دا خو په قبر کې دی ولته به ویني زوی د روانيږي او چنجیو په لګیا کی نو سالته ولې ځای کوي. لہذا دا روایتم دا لغیر پر شاهد دی چې غلو کول مبالغه کول په قیمت د کفن کې د صحیح نه ده. دا کار نه لري بده کې ما ځای کولی. دا روایت امام بخاری نقل کړی دی. بل یو روایت د دې لپاره شاهد هم شته امام بهقی سنن کبرا کې نقل کړی امام عبدالرزاق په مصنف کې نقل کړی دی د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه چې هغه دوه کسان لګلی یو سلط ابن زفر هغه وی یو زو یو بل کس وی حذیفه بن الیمان ویلو چې ما د پاره کفن تاسو والی چې موږ لاړو ناغي د پاره منګه کپڑا واغسله خمزدارا خسته کپڑا مولا واغسله چې کله مونږه غراوړ نو هغه چې دا واپس کی زما د پاره کمزوري کپڑا والے خو سپینه کپڑا لاله والے سپینه کپڑا لاله والے او دونه قیمتي کپڑا مال ماري ځکه چې دا ما باندې لک ساده پاره نور نه ساريږي ما باندې شي پر خود لیکېدلې ما چې کله په قبر کې کیدی دا کپڑا زمانہ غسل کیږي نو دینه پس په یازه کپڑا غوندم جنتی او یا به شری کپڑا غوندم کما په الله نه کې نو جهنميانه ورته غوندي دغه تواضع وا. لہذا قیمتي کپڑا تاسو مال ولې اخلي. لہذا دا حدیث دلیل په دې باندې چې کفن کړه مړی لاغسل کېدلې شي نو ډیر اعلی او قیمتي کفن بوله ناغسل کېږي چې په زرګون روپۍ پای باندې خرج کړي شي. دا د مخ کې حدیث سره منافات نه لري. په مخ کې حدیث کې چې ویلیو چې تاسو د مړو کفنونه خېسته کوي نو دا غیر دې سره منافات نشته. دا غي معنی داوا چې صفا کفن ولا والی او دارنګي سپین کفن ولا والی او دې حدیث مطلب دا دی چې ډیر قیمتي مال ای دوړ کې سره منافات نشته. عن عائشة رضی الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها
عائشہ رضی الله عنها دا فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم دې ته فرمایلی لو مت قبلی کچرت ته زمانه مړ کته مړ شي زمانه مخ کې فغسلت کې نو ما بد غسل درکړي وي. الحديث رواه احمد بن ماجه و ابن حبان. دا حدیث امام احمد نقل کړي، ابن ماجه او دارنګي ابن حبان دې ته صحیح ویلي. دا حدیث امام نسائی نقل کړی دی او دار نور محدثین نقل کړی دی. اصل واقعه دا عائشہ فرمایي وی رجع الی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم من جنازه، یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم زما خواته راغی، واپس راغی، جنازه کړی و، جنازي منزلت له په باقی کې، او زما په سر باندې درد و، وانا جد السودان فی راسی، زما په سر باندې درد و. چې کله پیغمبر راغی وزولی دما نو ما ویل چې وا راسا ای سر می تباش، په سر می درلې. نبی صلی الله علیه وسلم ویل بل انا اقول بل انا وا راسا، بلکې زمې ما چې وا راسا ای سر می تباش. غپی وسو لگاو به وتل ما زور کې لو مت قبلی، تا ته څه تکلیف نو، تا ته څه ضرر نو، کته زمانه مخ کې مړ شي وي پر یادونه سره کې، خو که زمانه مخ کې مړ شي وي نو فغسلت کې ما بدل غسل در کړی وي او کفنت کې ما به کفن کړی وي، ثم صلیت علیک، بیا مهرباني مونږ کړی او دفنت کې ما به دفن کړی وي. عائشہ فرمای ما ورته چې ته سکه که زمړوي ته پاسات باندې بل خزبري زال کړی نو دا دغه غف شپو د خپل مینس کې د خزو خاوندار راځي. دا حدیث کوم دی د اول سندي تحقیق او بیرست مسله. سندي تحقیق دار چې په دې په سند کې محمد ابن اسحاق دغه مدلس راوی دی، لیکن دلته په ابو داود کې ټیک دا په ابو داود دا کې ابن مسلم احمد کې ابن ماجه کې ابن حبان کې تصریح بالسماع نشته دی. د دې وجه نه بعض علما را لګیدلي دی واقعي دا روایت مطلقاً ضعیف کړي وي. محمد ابن اسحاق مدلس دی، هغه په ان سره د روایت نقل کړي. حال دا دی چې د محمد ابن اسحاق تصریح بالسماع په سیرت ابن هشام کې نقل ده. دا روایت په سیرت ابن هشام کې مشتري او ال تصریح بالسماع شته چې محمد ابن اسحاق حدثني لفظ ویل، لہذا دا روایت حسن حدیث دی. او بل دا چې تصریح بالسماع په دلایل النبوه د امام بهقي کې مشتري، پای کې تصریح بالسماع شته، لہذا شبهه تدلیس کوم دا نه بالکل ختم شو. اوس طریقه استدلال د حدیث څنګه را؟ طریقه استدلال د حدیث نه هغه دا چې ګور نبی صلی الله علیه وسلم عائشه ته فرمایلی دي کته مړ شي ما به تعالی غسل درکړي وي، نو دا دلیل په دې باندې چې خزا د خپل خاون غسل ورکولې شي چې کله هغه وفات شي. او دې لپاره دلیل چې کوم دی دا ورپسې روایت هم د دواړو د بل روایت وسوي به مسله غونډه ذکر کوو. وان اسماء بنت عمیس، د اسماء بنت عمیس روایت ته ان فاطمه چې فاطمه رضی الله عنها او ستغي وصیت کړو ان یغسلها علی، چې غسل ورکي غیله علی بن ابي طالب رضی الله عنه. رواه الدارقطني، دا حدیث امام دارقطني نقل کړی دی. په دې حدیث باندې بعض علما دا کلام کړي چې په دې پسند کې عبد الله ابن نافع دی، عبد الله ابن نافع المدني او هغه امام ابن معین، امام ابن المديني او دارنګ نور علما دي تضعیف راوي ویل دي. لیکن حافظ ابن حجر هغه ویلي دي چې قد احتج بهذا الحديث احمد وابن المنذر، دې حدیث باندې دلیل نیول امام احمد ابن المنذر وفي جزمهما بذلك الدليل على صحته عندهما، او چې هغه جزم کړي په دې باندې نو دا دلیل په دې باندې چې دا حدیث صحیح په نسبت حجت دی. بل کلام په دار چې دې پسند کې ام عون یو راویه ده او هغه مجهوله ده، دا غي څه پته نه لګي، لیکن دا حدیث صحیح دی او حسن حدیث دی. وجه دار چې دا په بل روایت سره نقل لې په سنن کبرا د بهقي کې، او په سنن کبرا د بهقي کې پای کې دا ډول راویه نشته، بلکې هغه روایت حسن روایت دی. او حافظ ابن حجر هغه هغه روایت حسن ویل دی، او دارنګ شیخ البانی رحمه الله په ارواء الغلیل کې هم هغه ذکر کړی چې روایت د بهقي هغه حسن روایت دی. وسو دا دوړ حدیثونو دلالت په څه باندې کوي؟ دوړ حدیثونو دلالت په دې باندې کوي چې خاون خپل خزله غسل ورکولې شي. دا د جمهور علما قول له، صرف په دې کې خلاف چې کړي هغه احناف کړي دي. احناف حضرات وایي چې خاون دا خزله غسل نشي ورکولې، خزا خاون له غسل ورکولې شي بل اتفاق. هغه باندې اجماع د امام ابن المنذر ذکر کړی دي چې په دې باندې اجماع د علماو چې خزا خپل خاون له غسل ورکولې شي، لیکن خاون خزله غسل نشي ورکولې. دا د احناف قول دی. هغه دلیل په دې باب کې څه پیش کړل دي؟ ته قران او سنت سره، قران او سنت د دای سره دلیل نشته سوا د قیاس نه.
هغه وی عقلی خبره کړی دا سوا د عقل نه عقلی خبره کړی عقلی خبره دارا چې وی ګوره دا خزه چې کله د دینه دا خزه چې کله وفات شي نو د دې خاوند لپاره په دغه ټیم کې چې کله هغه وفات شي نکاح ماته شو ځکه نکاح ماته را چې په دغه ټیم کې دار د خزي د خور سره نکاح کولای شي کدای درې مخزه دای څلورم خزه نو بل خزه هم څلورم کولای شي نو که چرته نکاح ماته نه ویني لہذا بیا با د لپاره دا جایز نه وي جواب دارې چې دا عقلی خبره ده او دا په مقابله د نص کې د لحاظ د ته اعتبار نشته او دا دواړه حدیثونه صراحتاً دلالت کوي په دې باندې چې خزه د تخاول غسل ورکول شي اول حدیث واضح دی چې نبی صلی الله علیه وسلم چې عائشه ته ویل چې کته مړ ما بل غسل درکړي وي نو پیغمبر خو بهوده خبره نه کوي خدای وته په دې وجه باندې ویل چې کته زمانه مخکې مړ ما بل په خپل غسل درکړي وي نو غسل خزل ورکول د خاوند د بالکل جایز دي بلکې بهترم دي ځکه چې د خپل وینس کې پرده ماته راغی او بدن ګرځیدل دي دویم فاطمه رضی الله عنها غي وصیت کړو چې کزه وفات شوم نو مال به غسل څوک راکې علي به راکې ځکه زما پرده بل شاته ماته نه ده او په دې باندې چې انکار نه کړي پارټیم کې صحابه کرامو د انکار نه کړي چې دای غلط وصیت کړي نوذ بالله نه نو دام دلیل په دې باندې چې خاون خپل خزي ته غسل هغه ورکول شي پاتې شو دا خبره چې دیو نکاح ماته ده نو توی نکاح ماته ده خو من بعض الوجوه من کل الوجوه نکاح ماته نه ده په بعض وجوه سره نکاح ماته ده بعض وجوه سره نکاح ماته نه ده څنګه ټیک د پدغه وجه سره نکاح ماته ده چې بل خزه دا کولای شي لیکن په دې وجه باندې نکاح ماته نه ده چې غسل ولور کولای شي یو دویم دا چې دا خاون د دې خزینه میراث نشي وړلې ولې میراث وړي نو چې نکاح ماته ده نو پر دې خزینه څوک میراث وړي نیوړي کنه په باب د میراث کې خواغه ده داغي نکاح باقی پاتې ده کچرته دا پر دې خزوي نو لہذا دبتی میراث نړول دا دلیل په دې باندې چې خزا د خپل خاون هغه غسل ورکولې شي او هر چی خاوند نو هغه خو خزل بل اتفاق هغه غسل ورکولې شي